په دې ویډیو کې دلته یو شکل لرو. که چیرې موږ دې شکل ته ځیر سو نو په دې پوهیږو چې د ام کې خط موازی ده له ان جې خط سره. موازی ده له ان جې له خط سره. په دې معنی یعنی دغه خط دا د ام کې خط ده، دا موازی ده له دې خط سره یا د ان جې له خط سره. زما موخه دا ده چې دا ثبوت کړم چې د دغې زاویې اندازه یعنی د ال ام کې د زاویې اندازه ال ام کې د زاویې اندازه دلته ام د اندازې معنا ورکوي، دا مساوي ده له د دې زاویې اندازې سره یا د ال ان جې د زاویې اندازې سره. ال ان جې د زاویې اندازې سره. اوس که وګورو د ال ام کې زاویه یعنی چې دغه زاویه موږ کولی شو چې بي ولیکو ځکه دا زاویه په بي نومول شوې ده، یعنی چې غواړم ثبوت کړم چې د بي زاویه مساوي ده له او د ال ان جې زاویه موږ کولی شو په ای وښایو ځکه دلته دا په ای نومول شوې ده له ای سره. نو زه د تل پسې له تاسو څخه غواړم چې ویډیو ودروئ او دا په خپله وګورئ چې حلولی یې شئ او که نه. ښه، اوس راځئ چې دا په ګډه سره حل کړو. دلته موږ ګورو چې مثلثونه منځته راغلي. یو دا مثلث ده، یو دغه کوچنی مثلث یعنی هغه مثلث چې د بي زاویه پکې دلته شامله ده. او موږ په دې هم پوهیږو چې د یو مثلث د داخلي زاویو مجموعه 180 درجې کیږي. په دې معنی چې یعنی بي جمع سی جمع کې مساوي کیږي له 180 درجو سره. نو دا داسې لیکلی شم چې بي جمع سی جمع سی جمع کې دلته خو دا معلومه ده چې کې یو قایمه زاویه ده. د قایمه زاویه اندازه څومره ده؟ 90 درجې. دا مساوي کیږي له 180 درجو سره. اوس که وغواړو بي پیدا کړو نو بي جمع سی دا مساوي کیږي له دا 90 باید دواړو خواونه منفي سي، دې خواونه خو منفي سي، دا سره خلاصیږي دلته پاتې کیږي 90 درجې. اوس که وغواړو چې یوازې بي پیدا کړو نو سی هم باید له دواړو خواونه منفي سي، نو بي مساوي کیږي له 90 درجې منفي سی، دا هم منفي سی. دا د بي د زاویې اندازه پیدا شوه. په همدې توګه زه له تاسو څخه غواړم چې یو ځل بیا ویډیو ودروئ او د ای زاویې اندازه په همدې توګه پیدا کړئ. ښه، اوس راځئ چې د ای د زاویې اندازه هم په همدې توګه پیدا کړو. دلته هم تاسو ګورئ چې دا لوی مثلث ده. دغه لوی مثلث چې دلته په دغه رنګ مې تاسو ته وښودم دا هم یو مثلث ده. نو د دې مثلث د داخلي زاویو مجموعه هم باید 180 درجې سي. په دې معنی یعنی A جمع C جمع C جمع J. دلته هم J دا یو قایمه زاویه ده. نو د قایمه زاویه اندازه څومره کیږي؟ 90 درجې جمع 90 درجې. دا مساوي کیږي له 180 درجو سره. اوس دلته زموږ موخه دا ده چې A پیدا کړو. نو A مساوي کیږي لومړی چې دواړو خواو 90 منفي کړو دلته پاتې کیږي 90 درجې او بیا وروسته چې C دواړو خواو نه منفي کړو دې خوا خو له منځه ځي دلته هم پاتې کیږي منفي C. نو دلته هم ګورو چې B مساوي سو له 90 درجې منفي C او دلته هم A مساوي سو له 90 درجې منفي C. یا دلته که زه تاسو ته دلته په لاندې ډول ولیکم A مساوي کیږي له 90 درجې منفي C. بیا همدا مساوي کیږي له B سره، دا مساوي کیږي له B سره. نو دلته تاسو ولیده چې ما همدا ثبوت کړ چې دا زاویه یعنی چې د B زاویه مساوي ده له A زاویې سره.